څوک مې ضمیر وژني لګیا دي څوک مې شور د وطن بلا مو دې وشوي تورن یمه په تور د وطن زه او ته یو شان یو مجنونه خو بس دومره ده چې زه او ته یو شان یو مجنونه خو بس دومره ده چې ته د لیلا مینې بدنام کړې زه پیغور د وطن د خوږو سترګو باڼه خورې خاورې وخورې او په ژړا ژړا رانجه خورې خاورې وخورې ای ځانه بیا دې د ګریوان تڼۍ دې خلاصې ځانه بیا دې د ګریوان تڼۍ دې خلاصې ځانه بیا چا پسې زړه خورې خاورې وخورې او چې جانان وي نو شرابو ته حاجت څه چې جانان وي نو شرابو ته حاجت څه په جنت کې هم سابه خورې خاورې وخورې او په مرۍ کې د سره زهر شرقي به په مرۍ کې د سره زهر شرقي به چې زما برخه خواږه خورې خاورې وخورې چې وخت د زندګۍ شي مرګ راشي چې وخت د زندګۍ شي مرګ راشي په ځوانۍ کې پښتانه خورې خاورې وخورې لکه غزل لکه رباب لکه ټپه زندګي او د غم روزګار راڅخه واخیسته خوږه زندګي ای څه په بې ځایه عاجزۍ کې رانه حد شوی و بلا رنګونو کې مې وکړله ساده زندګي او هغه د هیر شو چې به ستا د غرور ساز غږېده هغه د هیر شو چې به ستا د غرور ساز غږېده هغه د هیر شو چې له ما به ګډېده زندګي او ما ته زما هورې خالقه په حجاب کې راکړه ما ته زما هورې خالقه په حجاب کې راکړه زه په جنت کې هم کومه پښتانه زندګي شعر څه کوي ډېر خیر ډېر نه ملکزی صاحب وایي ما ته زما هورې خالقه په حجاب کې راکړه زه په جنت کې هم کومه پښتانه زندګي او د دې وطن په خړو خاورو کې پښتو پرته ده د دې وطن په خړو خاورو کې پښتو پرته ده د دې وطن په خړو خاورو کې لا شته زندګي لوی لا یزال رب په سپېڅلې نامه چې بخونکی او رحیم ذات دی د ورک ستوري ادبي خپرونې قدرمندو کتونکو په سلامونو مو هرکلی کوم په دې هیله او په دې امید چې روغ جوړ د صحت او عافیت جامې به مو پرتل وي کتونکو نن مو په خپرونه کې له ډېره ښه بخته ډېر زیات محترم او ښاغلی وسیب ناګار صاحب له موږ سره په خپرونه کې مېلمه دی نن به د دې سره د دې په ژوند او فن او د ده په شاعرۍ غږیږو تر پایه مو ملتیا وکړئ او زه ستاسې ورور نجیب الله ملکزی تاسو ته مخاطب یم یو ځل بیا د ګلونو ښار له ننګرهار څخه نو ناګار صاحب ته اوس په خپرونه کې ښه راغلاست او ورکلی وایم ستړی مه شي هر کله راشي او ډېره زیاته مننه چې راغلې موږ ته مو وخت راکړه د وخت راکولو څخه مو ډېره زیاته مننه بسم الله الرحمن الرحیم په لومړي سر کې خو محترم ملکزی صاحب تاسو ته ستاسو تخنیکي همکار او د ورک ستوري ادبي خپرونې ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم هیله من یم چې ټول به روغ روغ او د صحت پر ګاڼه به سمبال یاست ډېره زیاته مننه قدرمن ناګار صاحب موږ خو داسې ډېر پخوا نه دا هله ځله کوله چې تاسو سره زموږ یو مرکه ریکارډ شي خو لږ څه ستونزې وي د هغه به یو بل ته بخښنه کوو خو دا دی نن تاسې له موږ سره په خپرونه کې موجود یئ نو ډېره زیاته مننه بیا هم ناګار صاحب که تاسې ما په دې پوهېږئ چې وسیب ناګار د کوم ولایت او د کومې ولسوالۍ سره تعلق ساتي مننه ملکزی صاحب وسیب ناګار یم د ننګرهار ولایت د بېسود ولسوالۍ سره تعلق ساتم او د شعریت د ادبي ځینې د لومړي پړکي شاعر یم ښه ډېر ډېره زیاته مننه قدرمن ناګار صاحب پښتنې به هم کوو شعر به هم درڅخه اورو زه خو یم چې د خپرونې په دې لومړي سر کې یو خوندور غزل به درڅخه واورو نورو پښتنو ته به بیا وروسته راګرځو ملګری صاحب وایي زما د ماتې شوې ځوانۍ تاب غواړي یو کس زما د ماتې شوې ځوانۍ تاب غواړي یو کس له ورانې میکدې نه هم شراب غواړي یو کس او ملنګ دې په کوڅه کې د دیدار تندې راخیستی ملنګ دې په کوڅه کې د دیدار تندې راخیستی په څاڅکو یې کار نه کېږي دریاب غواړي یو کس او د تللي یار ریباره هغه تللي یار ته وایه د تللي یار ریباره هغه تللي یار ته وایه د ټولې یارانۍ درنه حساب غواړي یو کس ډېر ښه او د لوی خدای په دربار کې د قصاص خبرې کېږي د لوی خدای په دربار کې د قصاص خبرې کېږي پښتو نارې وهي پنجاب غواړي یو کس او له بت نه یې د خپلې بربادۍ پوښتنه کړې له بت نه یې د خپلې بربادۍ پوښتنه کړې تصویر ته د بد ګوري ځواب غواړي یو کس ډېر ښه
او غزل د جنت ته واسطه بولی وسیبه غزل د جنت ته واسطه بولی وسیبه په وخت د زنکدن کې هم رباب غواړي یو کس. واه 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 ډیره زیاته مننه قدرمن ناګار صاحب، له تاسو څخه بیا هم ډیره زیاته مننه. ناګار صاحب که تاسې موږ ته دا هم ووایئ چې د شاعرۍ سره مو څومره وخت کېږي چې رابطه ده، څومره وخت کېږي یعنې چې شعر لیکئ؟ زما خو تقریبا زیاتو کم یو کال کېږي چې زه شعر لیکم. ډېر ښه. او تر 80 الا 80 پورې غزلې مې لیکلي. ډېر ښه ډېر ښه. او صرف د شعر په فورم کې غزل فورم ته هم کار کړی دی او که نه د غزل نه پرته مو د شعر په نورو فورمونو هم کار کړی؟ د غزل نه پرته ما په یو شمېر نور فورمونو لکه چاربیتې شو، دوبیتې او نظم باندې، خو د هغې په پرتله زما د غزل برخه لږه څه درنه ده. ډېر ښه. او په دې مې هم پوه کړئ محترم ناګار صاحب چې خپله د کم شاعر نه متاثره یې، کم شاعران ډېر خوښوې، یعنې د کم شاعر شاعري په تاسو ډېر ښه لګېږي؟ که ووایم نو الحمدلله اول خو موږ په پښتو ژبه کې ډېری داسې شاعران لرو چې د هغې نه ځوان شاعران، ځوان استعدادونه او ځوان قدرونه متاثره کېږي او د الهام جوګه ورته ګرځي. بلکل. نو زه خپله چې کوم شاعر زیات مطالعه کوم هغه صابر صاحب. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. او په دې مې هم پوه کړئ قدرمن ناګار صاحب چې دا دی تر 80 پورې غزلونه مو لیکلي او ماشاءالله ډېر ښه شعر لیکئ. کتاب ته مو څه اراده ده؟ کتاب به چاپ کوئ او که نه؟ انشاءالله د کتاب اراده لرم. ډېر نو وخت ته په انتظار یم، موقع ته به ګورو انشاءالله. د کتاب اراده لرم. ډېر ښه. ډېره زیاته مننه قدرمن ناګار صاحب. او ناګار صاحب پوښتنې به هم سره کوو، شعر به هم در څخه اورو، که بیا هم کمې پوښتنې ذهن ته راتلې هغه به سره کوو. نو اوس خو وایم چې زه مسلسل څه شاعري در څخه واورو ډېر خوند به وکړي. ولې نه. غزل دی چې د خوږو سترګو باڼه خوري، خاورې وخوري او په ژړا ژړا رانجه خوري، خاورې وخوري. ای ځانه بیا دې د ګریوان تڼۍ دې خلاصې، ځانه بیا دې د ګریوان تڼۍ دې خلاصې، ځانه بیا چا پسې زړه خوري، خاورې وخوري. او چې جانان وي نو شرابو ته حاجت څه، چې جانان وي نو شرابو ته حاجت څه، په جنت کې هم سابه خوري، خاورې وخوري. او په مرۍ کې د سره زهر شرقي به، په مرۍ کې د سره زهر شرقي به، چې زما برخه خواږه خوري، خاورې وخوري. چې وخت د زندګۍ شي مرګ راشي، چې وخت د زندګۍ شي مرګ راشي، په ځوانۍ کې پښتانه خوري، خاورې وخوري. او هغه تش سلام کلام وکړي وسیبه، ته پرې ټوله شپه ماغزه خوري، خاورې وخوري. ډېر ښه ډېر ښه غزل. ناګار صاحب مسلسل نوره شاعري هم درڅخه اورو. زه صاحب وایي څوک مې ضمیر وژني، لګیا دي څوک مې شور د وطن، بلا مودې وشوې تورن یمه په تور د وطن، زه او ته یو شان یو مجنونه خو بس دومره ده چې، زه او ته یو شان یو مجنونه خو بس دومره ده چې، ته د لیلا مینې بدنام کړې زه پیغور د وطن. او خامې ځوانۍ کې مې بار کړي دي بلا غمونه، خامې ځوانۍ کې مې بار کړي دي بلا غمونه، یو څه د هغه لیوني دي او څه نور د وطن. ډېر ښه. او که تا د کور په دیوالو کې پیغلتوب خاورې کړ، که تا د کور په دیوالو کې پیغلتوب خاورې کړ، ما هم روزګار پسې بایللی ټنګ ټکور د وطن. ډېر ښه شعر دی دا، بیا در څخه بیا وایو. که تا د کور په دیوالو کې پیغلتوب خاورې کړ، ما هم روزګار پسې بایللی ټنګ ټکور د وطن. او ملا پښتون یمه دوزخ به مې هم ونسیږي، ملا پښتون یمه دوزخ به مې هم ونسیږي، زما د تن غوښې سرې شوي دي په اور د وطن. ملا پښتون یمه دوزخ به مې هم ونسیږي، زما د تن غوښې سرې شوي دي په اور د وطن. او وسیبه خدای ته به د لمونځ حسابي څنګه ورکړې، وسیبه خدای ته به د لمونځ حسابي څنګه ورکړې، تا خو یې ټولې سجدې ایښې دي په لور د وطن، تا خو یې ټولې سجدې ایښې دي په لور د وطن. لکه غزل لکه رباب لکه ټپه زندګي، او د غم روزګار راڅخه واخیسته خوږه زندګي، ایسه په بې ځایه عاجزۍ کې رانه حد شوی و، بلا رنګونو کې مې وکړله ساده زندګي. او هغه د هیر شو چې به ستا د غرور ساز غږېده، هغه د هیر شو چې به ستا د غرور ساز غږېده، هغه د هیر شو چې له ما به ګډېده زندګي. او ما ته زما هورې خالقه په حجاب کې راکړه، ما ته زما هورې خالقه په حجاب کې راکړه،
زه په جنت کې هم کوم پښتنه زندگی. واه 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 شعر څه کوي، ډېر خیر ډېر نو ملک زی سوی ما ته زما پوری خالقه په حجاب کې راکړه، زه په جنت کې هم کوم پښتنه زندگی او د دې وطن په خړو خاورو کې پښتو پرته ده، د دې وطن په خړو خاورو کې پښتو پرته ده، د دې وطن په خړو خاورو کې لا شته زندگی. واه 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 ډېر ښه. دا دوه بیتونه بیا درڅخه اورم. مننه ملک زی صاحب. ما ته زما حوري خالقه په حجاب کې راکړه، زه په جنت کې هم کوم پښتنه زندگی او د دې وطن په خړو خاورو کې پښتو پرته ده، د دې وطن په خړو خاورو کې لا شته زندگی. ته چې په دومره مخلوقاتو کې په ما پرزو کړه، ما په بېننګو باندې وخوړه هغه زندگی. ډېر خیر ډېر ښه. تا چې په دومره مخلوقاتو کې په ما پرزو کړه، ما په بېننګو باندې وخوړه هغه زندگی. او ستا انسانیت وصیب ستا د کمزورۍ دلیل دی، ستا انسانیت وصیب ستا د کمزورۍ دلیل دی، له سپکو خلکو سره چا کړې درنه زندگی. واه 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 ډېر ښه ډېر ښه ناګار صاحب. ستاسو شاعري ډېره خوږه شاعري ده او ډېر خوندوره شاعري ده. مسلسل نوره شاعري هم درڅخه اورو. ملک زی صاحب غزل دی چې ساز د رباب اخلم له ډوله هم مستي ټولومه، ساز د رباب اخلم له ډوله هم مستي ټولومه، او د ژوند کمیس ته مې سندرو نغمې ټولومه. ډېر ښه. زه هر ماښام د خپل قسمت سر ته په چیغو ژاړم، زه هر ماښام د خپل قسمت سر ته په چیغو ژاړم، زه هر ماښام د خپلو هیلو بربادي ټولوم. ستا له کوڅې نه په تهجدو کې توبه وباسم، ستا له کوڅې نه مې دانه وانه ځواني ټولومه، ستا له کوڅې نه په تهجدو کې توبه وباسم، او ستا له کوڅې نه مې دانه وانه ځواني ټولومه، او د زړه غمونه مې تازه کړمه د ښار په ښکلو، د زړه غمونه مې تازه کړمه د ښار په ښکلو، د زړه سکون ته بیا د کلي لیوني ټولومه. ډېر ښه ډېر ښه. مننه ملک زی صاحب. د زړه غمونه مې تازه کړمه د ښار په ښکلو، او د زړه سکون ته بیا د کلي لیوني ټولومه، او ناګار له ماتو زړونو نه ګودر جوړ کړی، ناګار له ماتو زړونو نه ګودر جوړ کړی، ځوانانو بنګ راوړی له پیغلو نه منګي ټولومه، ځوانانو بنګ راوړی له پیغلو نه منګي ټولومه. واه 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 ډېره زیاته مننه قدرمن ناګار صاحب چې راغلی، مونږ ته مو وخت راکړه، د وخت راکولو څخه مو ډېره زیاته مننه. او بلکې دا زموږ اوله خپرونه نه ده، د ناګار صاحب سره به انشاءالله دې نه وروسته نورې خوندورې بنډارونه او مرکې هم لرو. نو ناګار صاحب ډېره زیاته مننه چې راغلی. تاسو هم نړۍ مننه چې ما ته مو دعوت راکړ او د ورک ستوري ادبي خپرونې مېلمه مو وګڼلم او خپل ادبي ذوق مو دلته ښوړو. تاسو هم نړۍ مننه. ډېره زیاته مننه قدرمن ناګار صاحب. نو دا وه د ورک ستوري ادبي خپرونه چې ما نجیب الله ملکزي او د کیمرې تر شا ناست ملګري فیض الله شیرزاد تاسو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ما او زموږ تکړه کیمرامین فیض الله شیرزاد ته ورکړه اجازه. تر بیا ښه وختونه، ښې چارې د لوی الله په امان.